په ضلعو کې چې دننه څومره زموږ رایټرز دي یا کلچر سره تړلي خلک دي د هغوی د ډېر وخت نه دا غوښتنه ده چې یاره زموږ د ناستې پاستې ځای نه نشته. بالکل نو که په ستاسو د وزارت کې چېرته داسې ممکنه شوه 2% خو چې په دې ضلعو کې د دې شاعرانو ادیبانو یا کلچر سره تړلي خلکو دپاره داسې څه واړه واړه حالونه چېرته جوړ شي. زه تاسو کوم خبره وکړه د کلچر د خلکو سره یا د ادیبانو سره د څه واقعي د کېناستو ځای نشته. زه کوشش کوم انشاءالله تعالی، خو ما تاسو ته وایي که نه چې کرونا د وجې نه زموږ ټول پلانینګ چې دی هغه داسې پاتې شو. انشاءالله زما په ذهن کې دي زه ډېر څه کول غواړم، یوازې دا نه، خو الله دې موقع راکړي. او بل زه ټول نه زیات ما ته چې افسوس دی نو هغه زه په ما چې کوم ښه فنکاران وو نو هغه ټول بېروزګاره شو. نو زه په هغې ډېر زیات خفه یم ځکه چې ما سره د هغې داسې حل نشته، ځکه چې فنکار سړي له که ته هسې پیسې ورکوې نو بیا هم د هغه فن چې دی تباه کېږي. نو زه د هغې په فن باندې خفه یم. دا نه حالات خو هر څنګه سړي باندې ځي راځي، او چې کوم فنکاران دي نو پکار ده چې د هغې مرسته وشي، د هغې سره مدد وشي. دغه لحاظ باندې زه سوچ کوم چې یاره د کرونا د وجې نه زموږ نور حالات هم ډېر دغه شو، سپیشلي د فنکارانو. باقي پاتې شو د لیبر حوالې سره، محنت حوالې سره. دا ما په شوق باندې دا منسټري اخیستې ده، او مین وجه هم دا وه چې زما په حلقه کې 70% خلک چې د کویلې کان مزدوران دي. دا واحد بدقسمته طبقه وه چې د کویلې مزدور اوسه پورې چا تپوس نه دی کړی، نه دا په مزدورۍ کې چا شمار کړی دی. او د هغې مین دغه دا و چې هر هفته کې نه نو په میاشت کې خامخا کویلې کان غورځېږي او هغې کې 3-4 دا لاشونه راوړی کېږي دغه ته شانګلې ته. نو افسوس راځي. نو زه چې کله ما چې ډېر سوچ وکړو نو ما سیم پسې لاړم، ما دا منسټري ما ته راکړئ، ځکه چې د هغې دپاره دلته کې نه په بورډ کې څوک ممبر و، نه چې د هغې دپاره څه مراعات و، ایون هغې په مزدور په دغه باندې نه ختل، حالانکې د ټول نه غټ مزدور دی هغه. زه چې رانه ما قانون سازي وکړه او هغه مې په مزدورانو کې شامل کړه، نو زه په دې خوشحاله یم چې هغه خلک به چې رجسټر شي نو د هغې ته ګوره د هغې بچو ته تعلیم فری، د هغې د ټولو فیملی ته هیلث فری، د هغې چې دی سکالرشپ به هغه بچو ته میلاویږي، د هغې ته پنشن به میلاویږي، یو بی آی سره به رجسټر شي پنشن به ورته میلاویږي، د هغې بچو د واده ګرانټ به ورته میلاویږي، میریج ګرانټ، که خدای مکه مري نو 6 لکه روپۍ به ورته ډیت ګرانټ میلاویږي. نو لکه دومره غټ پیکیج و او دا ترې محروم و. نو ما دا کوشش کړی دی خپل، او اوس هم پکې ډېر خلک رکاوټونه اچي، ځکه چې کوم مالکانان دي د لیز مالکانان دي نو هغه ډېر وایټ کوي خلکو ته، نه دې سره هېڅ هم نه کېږي، دا ضروري نه ده، دا مه کوئ. خو زه ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې دا وکړئ، ځکه چې دا د دې نه بغیر ستاسو کوم حق دی که نه هغه تاسو ته نشي میلاویدی. لکه دا رجسټریشن لازمي دی چې دا ډیکلیر خو شي چې دا مزدور دی. سوشل میډیا ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ ګورئ چې سوشل میډیا سره دا یو ښه دغه دا راغی چې فاصلې کمې شوې. نن په پیرس کې، په لندن کې، چېرته پخوا به انټرنیشنل نیوز به موږ لګاو، CNN BBC، نو هغې په ذریعه به موږ ته پته لګېده. اوس نن میانمار کې احتجاج وشو، 10 منټه بس تا ته پته ولګېد چې میانمار کې احتجاج وشو. نو یو خو دا دغه شو چې انفارمیشن چې دی هغه ګیدرینګ ډېر تیز شو، خو بل طرف ته دا دی چې پرایویسي ختمه شوه، خلک د هغې نه غلطه فایده اوچتوي. دا ریګولیټ کول غواړي، نور څه دغه نشته. لکه انفارمیشن باندې پابندي نه ده پکار، خو لکه اوس مثال یو کس دی هغه ناست دی په کور کې، د هغه یو بل سر نه لګي، بس هغه ولیکي چې دا کرپټ دی او دا داسې دی او داسې. او نن سبا چې څومره د سیاستدانانو خلاف یو موو روان دی، ځکه چې مثال زه اوس ما الیکشن کړی دی نو 9 پارټیانو له خوا ما شکست ورکړی، نو هغه 9 پارټیانو ورکران چې دي که زه وله ډېر څه وکړم خو هغې خو ما نه خوښوي که نه، یا زما پرېږده نور دغه، نو هغې سره څه کېږي، هغې سره دا کېږي چې د هغې که زما تصویر ویني یا د بل تصویر چا ویني نو هغه چې مخالف وي نظر پې کمنټس ولیکي چې دا کرپټ دی مړه دا خوږه. نو دا شی چې دی که دا غلط دی، په دې څه قانون سازي پکار ده چې وداوټ دغه چې دی پروف الزام تراشي او د چا پګړۍ وچاولول، دا شی نه دی پکار. نور خو زه یم چې ډېر زبردست کار